پښتو ادبي تحریک په هفتوار پروګرام حجره کې څومره زمونږ مینوال خو زه نه وایم ځکه چې دا ټول زمونږ وروڼه دي، څوک هم خویندې دي، څوک هم بچی دي، څوک هم کشران دي، څوک هم مشران دي. هر ځای کې چې دي او کوم ځای کې چې ژوند کوي، که هغه مسافر دي، که هغه په پاکستان کې دي، که په پښتونخوا کې دي، چې زمونږ د پروګرام انتظار کوي او مونږ ګوري. مونږ ته په تمه دي څنګه چې ما ویلو چې د هر موسم کې د هر مونځ د ماسخوتن نه بعد تقریبا نیمه ګنټه به زمونږ پروګرام شروع کیږي. نو امید لرم چې همدغې وخت تاسو غوږ یې او تمه یې څومره اولخان رسوا ادبي تحریک ملګري چې دي، څومره چې دي، که څوک حاضر دي، که څوک غیر حاضر دي، ټولو د طرفه زمونږ دې کتونکو ته مونږ ستړي مشو وایو. امید لرم چې روغ جوړ وي او د ژوند په خوږو ساعتونو کې وي. الله دې راته خوشحال لري. تورې تیارې لاړې دنیا رڼا شوه چې دنیا ته راغلې. تورې تیارې لاړې رڼا شوه چې دنیا ته راغلې. د جهالت کور کې غوغا شوه چې دنیا ته راغلې. او دین سربالا شوستا، دین سربالا ستا د راتلو سره شو خوږه نبي. دین سربالا ستا د راتلو سره شو خوږه نبي. د کفر لنډه لنډه سا شوه چې دنیا ته راغلې. وچه روانه د 1,40,000 پورې، وچه روانه د 1,40,000 پورې. دا سلسله ختمه پتا شوه چې دنیا ته راغلې. په هر اړخ ته امیدونو تخم مجیبه وټوکېده، په هر اړخ ته امیدونو تخم وټوکېده. سپرلی سپرلی هره بیدیا شوه چې دنیا ته راغلې. د لور مقام یا د رحمت په شکل وپېژنده. ګناه پیمانه په ګناه شوه چې دنیا ته راغلې. او ستا د قیام په وجه وښکارېده وځلېده عصمت صیب، ستا د قیام په وجه وښکارېده وځلېده. غار خیرا غار خیرا شوه چې دنیا ته راغلې. ستا د قیام په وجه وښکارېده وځلېده. غار خیرا غار خیرا شوه چې دنیا ته راغلې. او لکه چې زه شهکار دی هم یم ګناهګار امتي. اسره د هر چا را پیدا شوه چې دنیا ته راغلې. د دې نه مخکې چې زه نور څه ووایم، ابتدا به څنګه چې تاسو ته پته ډېره د خوږې میاشتې ډېره زبرګه او اخرنۍ ورځ تېره شوه، نو د دې پروګرام اختتام به د تلاوت نه کوو او د ډېر خوږ تلاوت تاسو یې راسره وورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. جزاک الله. یقینا چې دغه پر نور محفل په دې تلاوت او بیا په دومره خوږ تلاوت باندې یو په دوه شو. موږ سره زمونږ زه به ده ویم چې دا د دې میاشتې د دې ورځې برکات دي. ابرار جان دې راشي دې خوا ته. ابرار جان راځه چې موږ سره نن ناستې کوي زمونږ ډېر ګران رور او داسې بې پامه شانتې رالل. دی موږ له هغه پښتو انګلیش کې یو ټکي سرپرایز راکړو. مجیب الرحمن مجیب رور ما سره خوا کې ناست دی
اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک کشر سکتر وسره د هغوی ورور زمونږ ډېر باذوقه ملګری په پښتو مین ابرار چې یقینا که مجیب کله کله زړه کېږي مې نو ابرار د خدای ژوندی ساتي دی ورته وایي زه چې ځو موږ سره زمونږ ډېر ګران رور ډېر ترنم ډېر ښه شاعر حمیدالرحمن حلیم ناستې کوي او نن ما سره یو ځای راغی دا عجیبه شانتې یو ښه کار وشو ځکه چې دوی اکثر ځای بیرته ریلیټ وي ما سره ناستې کوي کتاب ورسره لاس کې د خپل بابا زموږ سرپرست امین باچا تورنګزی الله دې خوشحاله لري ژوندی دې راته اوسي موږ سره کمال خان ناستې کوي چې اکثر زمونږ د پروګرام نه مخکې زمونږ په تمه او زمونږ د پروګرامو ډېرې زه به ده ووایم چې دا د دې کامیابۍ کې د دوی ډېر لاس دی مونږ سره زمونږ ډېر ګران رور عظمت تراب رور چې اول ورځ ما ته وویل زما دا تخلص ډېر خوښ دی او یقینا چې دا یو داسې تخلص دی چې علمي تخلص دی زمونږ په پاکستان کې نو یقینا چې ډېر ښکلی دی الله دې راته ژوندي لري او شعرونه خو به یې تاسو اورئ تاسو به لیدلي تاسو به اورېدلي معاذ مونږ سره ناستې کوي او یو داسې اواز وله الله تعالی ورکړی دی چې د هغوی په تلاوت سره زمونږ پروګرام ډېر زیات ښکلی شي ډېر زیات روښانه شي راځم به ملګرو له خو نن چې کومه یو اهم خبره ده نو هغه دا ده چې زمونږ د تحریک دوه یو داسې ملګري چې هغه زمونږ به زه ووایم چې په هر یو وخت کې یو د ښي لاس کردار ادا کړی دی یو د ګس لاس کردار ادا کړی دی په وجود کې مجاهد اکبر خیران چې زمونږ مجیب ته پته ده تقریبا د 15 کالو نه ډېر کلک او تړلی ملګری دی بیا بختیار لالا هم تاسو ته پته ده چې کله هم زمونږ په پروګرام کې داسې یو وخت راشي چې مونږ په یو سیریس خبرو کې لګیا یو یا په یو داسې ټاپک لګیا یو چې هغه زمونږ پروګرام خو چې د څوک بور کړی نه دی خو بیا هم نو مونږ بختیار لالا له مقور کړو هغه مونږ وخاندئ نو د مجاهد اکبر حیران صاحب مور بیبي پرون وفات شوې وه ما پوسټ شیر کړو ملګرو هم شیر کړی دی او تاسو ته پته ولګي چې مجاهد اکبر حیران او بختیار حمید صاحب دا دواړه د تره زامن دي نو د بختیار لالا چاچي وه او د مجاهد اکبر حیران صاحب مور بیبي وه عظمت صاحب ته خواست کومه چې د ټولو نه لومبې د هغوی په حق کې سره د ټولو مسلمانانو ډېرې زبرګې ورځې او ډېره زبرګه شپه والا خدای ورکړې ده ډېره بختور انسان و چې د هغوی په حق کې دعا وکړي رباني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله جل شانه دی د دوی د مرګ د ټول امت دپاره د هدایت ذریعه وګرځي او الله جل شانه دی د دوی پسماندګانو لا د زړه صبر جمیل ورکي او الله جل شانه دی د هغوی قبر د نور نه ډک کي او امید د الله نه دی په داسې بختوره میاشت کې چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الله جل شانه په دې میاشت کې دنیا ته را لېږلی او الله جل شانه پیدا کړو نو په داسې مبارکه میاشت کې چې الله جل شانه ورته خپل تعلق او خپل قرب ورنصیب کو او د دنیا د ماحول نه الله جل شانه هغوی واغشتل هغوی دا مورکې امید در بلې چې الله به بخلی وي او الله دې د هغوی د خاطره زمونږ هم ګناهونه ماف کړي او الله جل شانه دې مونږ هم د هغوی د مخه وبهي الله دې قبر د نور ډک کړي الله جل شانه دې د ټول امت مسلمانان چې څومره د ایمان په حالت کې وفات دي الله جل شانه دې قبر د نور ډک کړي او الله جل جلاله دې د خپل غضب د څپېړو نه وساتي او الله دې په دې امت کې چې څومره حالات دي زمونږ د اعمالو د وجې الله جل شانه دې
دا ټول اعمال الله جل شانه دې زمونږ نیک اعمالو توفیق ته الله مونږ ته راکړي او الله دې د ټول امت ته د رحمت په نظر وګوري او الله جل شانه دې آینده زمونږ په حق کې د برکت او د رحمت فیصلې وکړي الله ته را ناراضي شي او الله جل شانه دې څومره په دې معاشره کې په دې محله کې زمونږ په دې ادب په ملګرو کې مشران کشران دې نه مخکې د ساګر صاحب دي چې کم مغوي کې کم مور خور بي بي وفات شوی وه څومره مشران دي زمونږ پروګرام اوري نوري په ټول امت کې الله دې قبر د نور ډک کړي دغه شان اول خان رسوا مرحوم څومره زمونږ مشران کشران خاورو کې پراته دي او زمونږ د دعا محتاج دي الله دې ورته زمونږ د زندګۍ د نیک اعمالو د ثوابونه د هغوی دې روحونو ته ورسوي او الله جل شانه دې زمونږ ټولو په خپل آخره کې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله ډېره ښکلې لکه زه به دې ویم چې زمونږ هغه روح یې روښانه کو عظمت صاحب کې که زمونږ یو طرف ته شاعري یو داسې پن د دوی په سینه کې پروت دی چې هغه د اورېدو سره انسان کله حال ته لاړ شي کله ماضي ته لاړ شي کله مستقبل کې پاتې شي نو بیا ولا الله تعالی په دیني علومو سره هم دونه پوهه ورکړې ده که زه دا وایم چې په دې یو ځای ناست یو دوی 2-3 ورځې لګیا وي نو دوی سره به په یو ټاپک باندې هم د دین خبرې ختمې نه شي الله دې وکړي او دا د اول خان رسوا صاحب هغه کرلی شوی تخم دی چې تر نن وخته پورې که زموږ په تحریک کې هر قسمه ملګری راغلی دی نو هغه کې بلخا خوبې پرتې دي په خپل ځای باندې ما سار زه به ابتدا کې یوه خبره کومه ما سار یو پوسټ شیر کړو هغه کې زمونږ دلته یو پروفیسر صاحب راغلی و چې ډېر پخه ډېر عالم فاضل سړی دی ډاکټر فخر الاسلام صاحب هغوی ما ته په دغه کې ویلو په واتس اپ باندې چې خپل پروګرام کې په دې خبره وکړئ څو کالجونه مجیب به داسې دي چې په هغې کې د پښتو 20 باندې کم کار کېده نو هغه بند شوي دي چې په هغې کې زموږ یو تنګي کالج دی یو د بونیر دی او یو د او هغې وایي چې دا سلسله داسې روانه ده نو موږ په نور څه باندې نه یو حکومت خپلې مسلې دي هغه به کوي خو کم از کم چې دا پښتو ژبه چې ده که نه دا زموږ مورنۍ ژبه ده نو زه خصوصا امین باچا او مجیب او دا زموږ سینیر ملګري چې دي حمید جان یا زموږ دا نور ملګري چې زه دا وایم که لکه امین باچا یا مجیب یا حمید یا د نور ملګرو د خپل وال نه یو ټیک ټاک ورکړه یا یو ویډیو ورکړه نو هغه به مونږ په یو ورځ کې په زرګونو خلکو ته ورسي او رسي مو دا مونږ ګورو دا مونږ وینو نو که زمونږ دا پیغام دغه چارواکو ته ورسي چې یاره کم از کم زمونږ دا را روان کل چې دی نو دوی سره دا ظلم نه کېږي چې لکه اوس بیګام مونږ باس کوو چې دا اوس مونږ کم نن هم ما سوزکي لیدلی لکه دننه پکې سورلی ناسته وې کماله په عمرزوک کې او د بره پې خلک ناست و څنګه چې رسوا صاحب سره مونږ تلو تر نن ورځې پورې لکه دا ما لیدلی دی خو یو داسې وخت به راشي چې دا به هم ختم شي یبې به بیا څوک نه پېژني ریړه به څوک نه پېژني نغارې به څوک نه پېژني منګې به څوک نه پېژني سرپیچک به څوک نه پېژني منداڼو به څوک نه پېژني کندو به څوک نه پېژني دونکاچه به څوک نه پېژني جانماز به څوک نه پېژني دا ډېر داسې شیزونه دي که زه لګیا شم نو په یاد باندې خو زه وایم ساره پورې به دا شیزونه نو اوس پورې خو د وینا تر حده پورې محدود دي د هغه شکلونو تر حده پورې محدود دي خو خدای او رسول ته وګوره زموږ د را روان کل چې کوم دی نو دوی نه کم از کم دا حق ما اخلی چې دوی هغه خپل زاړه ثقافت هغه زړې شیزونه تاسو یقین وکړئ هغه چې اوس هم زموږ مخې ته شي موږ ته خپل زاړه مور او نیا او هغه پلاران رایاد شي نو دغه یو مطالبه د اول خان رسوا ادبي تحریک د حجرې د پیج نه موږ کوو چې په کومو کالجونو کې هم داسې کېږي نو کم از کم چې دا پښتو ژبه خو په دې باندې خو زموږ خولې ستړی شوې چې په انګلیش په سکولونو کې هم یو پیریډ کم از کم لازمي شي ډېرو کړي دي خو د حکومت ته طرفه چې څه کېږي نو دغه یو اهم خبره ده او دغه یو عاجزانه سوال دی چې داسې دی کم از کم نه کېږي راځم به خپل ګران ورور مجیب الرحمن مجیب طرف ته چې خپل تاثرات را سره په دې عقله او په دې خوږ ډېره خوږه میاشت باندې شریک ډېره مننه شاکار صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو د ټولو ملګرو ډېره مننه خوشحاله دې اوسي چونکې د ربیع الاول میاشت ده
12 ربیع الاول دی زمونږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د ولادت دغه دی ورځ ده نو په کار خو دا چې مونږ لکه مطلب دا دی غټ پروګرام ارینج کړی خو چونکې ګرمي ده او د ګرمۍ د لاسه بیا لکه مطلب دا دی چې میلمانه راغوښتل او خدمت نه پاتې کېږي خو لکه د ګرمۍ دا مسلې لکه دغه وي هغوی ته د راتګ موږ ته څه مسله نه وي خو هغوی ته د راتګ دغه مسلې لږې ډېرې دویمه خبره تاسو دغه وکړه د بیس ختمېدو د یا د پښتو ژبې د دغه لپاره چې کوم مطلب دا زمونږ حکومتي چارواکي دي د هغې نه زمونږ لکه پرزور مطالبه دا ده چې کم از کم لکه دا یو ځل اعظم خان صاحب چې کله دغه د چارسدې نه هغې زما ځان مطابق لکه چې 5مه پورې دا لازمي کړې وه خو اوس پته نشته چې اوس ټکه نشته مونږ خو هم لکه واړه ټول بس انګلیس سکولونو ته لیږو نو دا پته راته هم نه لګي چې یاره 5مه پورې دا که نه دا بهرحال 20 ختمېدل یا په چارسده کې یا په بونیر کې یا په نوخار یا پېښور کې دا به بس ده ووایه چې دا د خپلې ژبې سره عمده چارواکي زیاتې کوي نو موږ له دې پوره غندنه کوو او د دې لپاره چې څومره هلې ځلې کېدی شي نو موږ به انشاءالله العزیز کوو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه مجیب ورور کوزک سمندر راټول کو راځو به حمید الرحمن حلیم صاحب له چې هغوی را سره خپل یو څو تاثرات شریک کړي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه د ټولو ملګرو اصل کې خبره ده چې مجید صاحب په ډېرې ښکلې خبرې وکړلې او بس زه به دا ووایم چې دا زمونږ د پښتنو بې حسي ده د چارواکو چې کم سے کم لکه د دې څیزه مخنیوي وشي نو دې کې بیا ماته د اکبر بابا هغه شعر را یادېږي چې لکه زوړ غویی مې خرڅ په قصاب نه کې لکه زوړ غویی مې خرڅ په قصاب نه کې عزیز قامه که دې ووتم د یوې لکه زوړ غویی مې خرڅ په قصاب نه کې عزیز قامه که دې ووتم له یوې نو لکه مطلب دا دی چې خبرې خو پرې ډېرې کول پکار دی خو پکار دی چې لکه د دې مخنیوي وشي او زمونږ د دې مشرانو نه او لکه دا یو بس درخواست دی ورته او مطلب دا دی چې یاره دا څیز د دې مخنیوي وشي ځکه چې قام جمدی دی نو دا په ژبه جمدی دی او څونه قامونو چې ترقي کړې ده مطلب انګریزان دي یا چینیان دي نو هغوی په خپله ژبه ترقي کړې ده او زمونږ ژبه چې کومه ده نو چې دا ختمه شي نو بس قوم به ختم شي بیا به څوک لږ د شاهکار صاحب خبره چې بیا به څوک لکه نه یوې پیژني نه به سرپیچک پیژني نه به دغه قصې پیژني نو او جی نو زمونږ د دې اول خان رسوا ادبي تحریک د پیج نه دا یو مطالبه ده خاص کر د چارواکو نه چې یاره لکه په دې باندې دی کار وکړي شي او د دې مخنیوي دي وشي ډېره مننه الله دې ژوندي لره حمید جانه ښاد او آباد راته اوسې دا زمونږ هغه ملګري دي چې دوی وخت سره د اول خان رسوا ادبي تحریک کم ملګري چې موږ سره ناستې کوي نو وخت په وخت باندې که دلته راځي یا راغلي دي یا موږ بیا راغواړو نو دا هغه خلک دي چې هغه د پښتو یو متل دی پړق ته یو لاسه نه خیږي دوی په شریکه باندې دا ټولنه دا جرګه بیا تحریک الله دې دوی ښاد او آباد ساتي لکه مجیب ورور هغه دومره په ما ګران دی د جانان دیدن دغه دی اوس رالم اوس بیا ځمه لاړم اوس رالم اوس بیا ځمه که نه نو مجیب به زما په خیال چې نن تورنګزو ته 4-5 چکرې نور هم والي خو په دې دا وخت باندې راتګ دا د د تحریک سره د ملګرو سره د نوم سره بیا په خصوصي توګه باندې زموږ د ابرار ورغه مینه ده کوم ځای ته چې زړه نه دي خدای شته که د خپې لاړې شي ته چېرته چې د زړه ځي نو هلته خپې ځي
راځم به خپل ګران رور امین باچا طرف ته هغه خو اکثر را سره غزل شریکوي نو بس که دوه څلور خبرې هم کوي پته راته نشته نو زه به یو غزل ویم زوړ غزل لی شاهکار صاحب او 4 تاریخ د ستمبر شو یار لاړم ستمبر میاشت کنه 4 تاریخ د ستمبر شو یار لاړم اور می پورې پزیګر شو یار لاړم لکروز د زیارت 15 بجې وي غرض دا چې مازیګر شو یار لاړم او لنډه دا چې یو ماشوم ورته نارې کړې زر ښکاره راته د ور شو یار لاړم ډیر ساعت می په کوڅه کې دیدن وکړو چې د کوره را بهر شو یار لاړم بیا یې چای سره د کیک راله راوړه ډیر عزت می برابر شو یار لاړم بیا یې چای سره د کیک راله راوړه ډیر عزت می برابر شو یار لاړم په ماښام ترنه واپس کلي ته راغلم لږ ټکور سوی نظر شو یار لاړم او سن 2003 د پاسه لا چلیږي خر ارمان می پکې سر شو یار لاړم ډیر زبردست سمین باچا یقینا د اول خان باچا مرحوم الله دې جنتونه نصیب کړي د هغوی دا خوبي وه چې هغوی به تاریخونه هغوی به ورځې دا به هغوی ځان سره په خپل غزل کې خوندي کولې او د هغې مثالونه ما ډېر ورکړي دي نو پرون ما یو خبره کوله یو منټ په دې باندې علمه مجیب ورورې چې زمونږ حمیدالرحمن حلیم د ما د توجه کې لګو زمونږ زیاتره ملګري د کوم ملګري چې تورنګزو سره تعلق ساتي دا یوه خبره یاد ساتي دا د خپلې تجربې نه کوم ضروري نه چې زه ټیک ویم او چا چې رسوا سره ټیم تیر کړي چا چې د هغه په څنګ کې ناسته کړي نو ګوره دا خبره زه بار بار کومه که څوک شمې سره د کمې قافیې استعمالوي نو مکمل غلطه ده که څوک یې راباندې صحیح ثابتوي نو رایدي شي په کمنټس کې او ما ته یې ووایي که څوک الماس سره د وقاص قافیې استعمالوي نو دا بالکل غلطه ده که څوک وایي چې زه نو د ما اصلاح وکړئ خیر دی چې کوم چې معیاري ادب دی ته نشو ویلی که څوک امداد سره د باد قافیې استعمالوي دا بالکل غلطه ده زه دا منم او دا ډېرو ملګرو کړي دي چې په سټیج باندې ته ودرېږې او دا اواز وباسې نو په تا باندې ملګري نه پوهېږي او تا ته به دا دم درکوي خو دا سټیج د حده پورې دا شاعري خو ټیک ته خو چې کله ته دا کتاب ته راغی نو په کتاب کې په تا باندې 20 کاله بعد هم خلک دا تنقید کوي چې دا شاعر خو یا نه پوهېدو یا د چا نه پوښتنه نه وه کړې او یا په دې لکه ډېر ملګري داسې شته څوک ته خاطر نه درنوي خو په سټیج باندې که ته مثلا ده ووایې چې الماس او وقاص او یا باد او اعتماد او خاد نو هغه دومره په چا باندې بد نه لګي خو کله چې دې ته لکه اوس ګوره شمه نو جمع ورسره ټیک دی تمه ورسره ټیک دی زما دا 2-3 سینیر ملګري ناست دي دې سره ته لکه په کوم قانون کمه استعماله خو کم راځي کمو نو سمو نو بیا وایه سمه نو کمه نو نمه حمید یا مجیب امین باچا دي خو د هغوی بچي دي دوی هغوی سره ناسته کړی تاسو به چېرته هم د رسوا صاحب په شاعرۍ کې داسې الفاظ ونه وینئ چې د هغې قافیې په سواد او یا به د سین قافیه سواد ته اړولي بیا خو سمې خبرې شوې دا مونږ چې څه وایو بس دام نو دغه و چې لکه ما یو
رسوا صاحب خبره کو چې ما یو غزل لیکلو ډېر دغه و نو هغه موږ چې به غزل ولیکو نو الله پاک دې رسوا صاحب وبخي نو هغه ته به مې استاد هم نو یو ځل ما یو غزل لیکلی و نو هغې کې یو شعر داسې و چې اوس ما ته یې کټ کړی ډېر زما د خوښې شعر و که نه چې هغه غزل داسې دی چې ستا د یوې لحظې لیدو له څومره سخته وړم لکه د زړه سره چې سرو مچو له لخته وړم هغې کې یو شعر داسې و چې بیا هم په نیمه لار کې پاتې شم ډغرې خورمه خرڅو اوږه که لونګین یا سره جوخته وړم رسوا وې نه لکه دونه او لکه لخته ما ته وې نه دا جوخته ورسره صحیح نه وي دا لر کا دا وي دا بدل کا نو ما هغه غونډ شعر لکه مطلب دا چې دا ما ته یاد هم دی او لکه هغه ما به دغه نه وویسته ما ته وې ټیکوم یم دله نه هغه کې دا یو دغه و چې لکه هغه به زموږ په شاعرۍ کې ګوتې نه والې وی به دا شي ټیک نه دی دا ټیک کا دا شعر دی ټیک نه دی ټیک کا نو رسوا خو رسوا و او لکه ستا خبره چې موږ پې پهر هم کوو په دې خبره باندې لکه ځان ته غاوره کیږو نه خو پهر هم پې کوو او چې پهر هم پې کوو چې زموږ څونه ملګري دي که لکه تاسو څنګه وي مجیب شو شکیل شو او تاسو شوی داسې دا نور که نه مطلب دا چې کوم دغه زیر سایه پاتې دي که نه او جا نه نه بالکل الحمدلله دا هغې په لکه دا یو څیز دی چې په دغه څیز کې به انشاءالله چې شعر هغه به وي شعر ستا د دوه نوم ني الله دې رسوا وبخي دا خبره به کوله خو چې په وزن لکه په وزن په بحر او په ټینس په مغه ډېر دغه کوو که نه چې مثال خبره یو شعر تا په ماضي کې لیکلی او بل دی په حال کې نه 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 دا غلط دی چې مطلب لومبی مصره دی مطلب دا په حال کې ده دویمه دی په خال کې وي شعر دې ستا دوه نوم ني خو چې په دغه څیز باندې برابر نو دا خو په دې موږ فخر هم کوو ویاړ پې کوو که نه چې موږ دغه په شاګردانو کې او الحمدلله د تورنګزوال کوم چې د رسوا صاحب زیر سایه دي نو انشاءالله چې دغه غلطۍ به پکې زه به باور سره یم انشاءالله چې نه به وي پکې ډېره مننه دې سره سره اکثر زه په ریډیو کې پروګرام کوم نو په دې ټاپک په باندې او بحث کوم نو زیات تر کال چې ما ته کېږي نو په هغې کې هم دی چې همدا خبرې مونږ ته کوی ځکه چې په دې باندې مونږ ما ورته مونږ سلامګان نه یو خو مونږ همدغسې رسوا صاحب او یا د خلکو نه مشرانو نه مو اورېدلي دي یو خبره اخري کوم بیا مجیب طرف ته راځم هغوی په دا یو دا خبره هم کوله چې کوم غزل د شپږو شعر وي اب هم زماني کوم غزل د نهو یا تو شعر وي اب هم زماني غزل چې د اوو شعر وي دا به زما غزلي اوس که مثلا مجیب او یا شهکار ته یو شعر شلولي یا خو بله خبره ده ګني هغه مې او دا ساهو لیکوالو دا زما په خیال چې د پښتونخوا په یو وخت کې سن مانیر د خو ډېر سترو شاعرانو دا فیصله کړې وه چې مکمل غزل چې دی دا د اوو شعرو دی څوک یې شلم لیکي څوک یې پنځم لیکي د پنځو نه خو کم کیدی نه شي په هر حال لازم به چې ژوند مې په داسې لاره وکړو ژوندون مې ټول په داسې لار وکړه چې نه و په کار ژوندون مې ټول په داسې لار وکړه چې نه و په کار ما درته دومره انتظار وکړه چې نه و په کار د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کراله په داسې ځای کې د ګزار وکړه چې نه و په کار د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کراله په داسې ځای کې د ګزار وکړه چې نه و په کار جانانه لاړې ژوند دې تېر به شي خو دومره ده چې جانانه لاړې ژوند دې تېر به شي خو دومره ده چې داسې لهجه کې د انکار وکړه چې نه و په کار مجیب له راځمه چې کمنټس را سره شریک کړي ځکه چې ملګري به ډېر راغلي وي مننه شاهکار صاحب تلاوت محبت سے منګه ګوري او هغه وایي چې کیسه زما د مستقبل ساحله چې شپه لري څنګه به سهار نه لري ډېر ښه عمر خان عمر د سوات نه منګه ګوري د سوات نه عمر خان منګه ګوري هغه الله دې روح کې معذوروم دی او بالکل اثر شوی دی سری منصور ور منګه ګوري الله دې خوشاله کړي د سعودي نه هلکه سری څنګه په خیر رسېدلي زه الله دې خوشاله کړه او دغه شان شمشاد صابر تورنګزی مونږ ګوري وایي چې سلام کوم وعلیکم السلام کاکاجي څنګه یې ښه جوړ یې صحت یې څنګه دی اوس عمر خان عمر صاحب وایي سوات نه چې ټولو مشرانو او ملګرو ته ډېر مینو سلامونه وعلیکم السلام امیر پیرداده رور منګه ګوري پیره څنګه دی ښه خیر دی
شمشاد صابر تورنګ دی وي د درتلو نه یم کمزور یم زړه مې کېږي الله دې روغ راته لره انشاءالله ورځي دا خوشپره تیاره ده او د ورځې چې کله موږ پروګرام کوو انشاءالله موږ به دې راغواړو او آر جې صابر بالا ګړی هغه وایي چې سلامونه نو وعلیکم السلام او زمونږ ډېر خوږ مشر خصوصا د رسوا پښتو ادبي تحریک چیرمن خو نه خو لکه مطلب دا چې وایي چیرمن امجد اصغر خان هغه مونږ ګوري او سلامونه کوي الله دې خوشحاله که خان لاله شمال خان مونږ ګوري ډېره مننه شمال خانه حمزه شینواري وایي سلامونه وعلیکم السلام فواز خان افریدي وایي د حجرې یارانو ته سلامونه وعلیکم السلام فواز خان بیا وایي چې سلامونه احترامات د حجرې ټولو ملګرو پېښور نه نو خوشحاله اوسې ورورو چې هر ځای کې که پېښور کې او که په چارسده کې او که په کوواټ زمونږ د وړه دغه شانتې حمزه شینواري وایي زبردست او حمزه شینواري بیا موږ ته مینه رالیږلې حلیم جان وایي السلام علیکم څنګه یې نو وعلیکم السلام شکر دی الحمدلله د الله پاک ډېر لوی کرم دی دا سات خیر دی ولسي ادب وایي نن ډېر ښکلی پروګرام ډېره مننه ورور ژوندي اوسې ننګیال پښتون وایي سلام د حجرې یاران دې ژوندي وي سره ستاسو ډېره مننه او حلیم جان بیا وایي حلیم یم د سعودي نه سلام مې قبول کړ ډېره مننه خوشحاله اوسې یار ډېر د چا خوشحاله اوسې یار ډېره مننه چې تاسو موږ له سعودي نه ګورئ دغه شانتې بختیار حمید لره چې د هغې چاچي هم وفات شوې ده هغه وایي ټولو ملګرو ته سلام او لکه نن ځکه حاضر نه دی چې لکه خامخا هلته کې به مېلمانه وي ننګیال پښتون موږ ته مینه رالیږلې ده او دغه شان ننګیال پښتون وایي بس پښتانه ښکلي دي نو دې کې خو شک نشته دی روبین انور شمه وایي ډېر زبردست پروګرام خوشحاله اوسې ننګیال پښتون غزل که د ارمان په لالازار وي چې خبره وکړو دا نورم بیا دغه کېږي نه که د ارمان په لالازار وي چې خبره وکړو که د زخمونو په بهار وي چې خبره وکړو که څوکیدار دی وي مالک د کور نه غلی به شو که څوکیدار یا څوکیدار وي چې خبره وکړو او که په مقدار باندې خبره وي بل څوک دې وکړي څوک که په کار وي په معیار وي چې خبره وکړو او د امن ناوې په سوره کې زه بس ټیک شروع الله دې خوشحاله کړه دغه الفاظ باندې نه پوهېږم په دغه یو لاس باندې حسین وایي چې شاهکاره وروره سلامونه پروګرام ډېر ښکلی دی الله مو هاد او آباد لره ډېره مننه اجازه وروره په خپله خوشحاله اوسې او ته ډېر قدرمن سړی زمونږ لکه مطلب دا چې مستقل ملګری په کتونکو کې ننګیال پښتون وایي ډېر د همت وړ وه بس دغه دی شاکار دی باقي به بیا دغه کوو انشاءالله ملګری دی ښه حمید جانه وي سم ډېر مسکلي د بېګا زار یا تا پسې شه سم ډېر مسکلي د بېګا زار یا تا پسې شه دا ګناه ته کوې په ما ازار یا تا پسې شه او ته باغ ته لاړې ګلان مړاوي شو وشرمېدل کوس پې نه کیني بورا ازار یا تا پسې شه او بیا وایي چې دا چې د جمعې شپه د 3 بجې یو خوب نه راځي دا چې د جمعې شپه د 3 بجې یو خوب نه راځي سحر که مز مې شو قضا ازار یا تا پسې شه دا چې د جمعې شپه 3 بجې یو خوب نه راځي سحر که مز مې شو قضا ازار یا تا پسې شه هغه د هرې کوڅې هر یو سپي خوړلی ملنګ هغه د هرې کوڅې هر یو سپي خوړلی ملنګ شه په ما پسې دعا ازار یا تا پسې شه هغه د هرې کوڅې
هر یو سپي خوړلې ملنګ شی په ما پسې دعا ازار یا تا پسې شه ته چې زمونږ د چینار مخې ته امین باچا ته چې زمونږ د چینار مخې ته بنګله جوړوې که بیا پې نه لګي هوا ازار یا تا پسې شه ته چې زمونږ د چینار مخې ته بنګله جوړوې که بیا پې نه لګي هوا ازار یا تا پسې شه که څوک به اوږي وي نو دغه حق یا تا سره دی که څوک به اوږي وي نو دا ازار یا تا پسې شه اتحاد پرواز ورور ډېر خواږه شعرونه وو او په دې باندې راځمه که په ترنم را سره وګورېدم به ډېر ښه وي حمیدالرحمن حلیم ته چې هغوی را سره خپل شاعري مجیب د راته هم ځان تیار ساتي هغه دغه راوباسي ها وایي زه خو تاسو ته په دغه یم ډېره مننه شاهکار صاحب لنډ بهر باندې یو څو شعرونه کوشش کوم ترنم باندې چې ما باندې د بار وکړه لږ شان انتظار وکړه بیا که وفادار نه حکم د سنګسار وکړه ما باندې د بار وکړه لږ شان انتظار وکړه بیا که وفادار نه حکم د سنګسار وکړه شعر دی پکې چې وایي چې ازمیښت شرط دی خیر دی یو ځل یار وکړه سوات نزو بنیر پلور سیل د کاړه مار وکړه وایي چې ازمیښت شرط دی خیر دی یو ځل یار وکړه سوات نزو بنیر پلور سیل د کاړه مار وکړه تا ته حاجت نشته خو لږ شان سینګار وکړه بیا که وفادار نه حکم د سنګسار وکړه ما باندې د بار وکړه لږ شان انتظار وکړه بیا که وفادار نه حکم د سنګسار وکړه تل عمر خوشحال بی ډډا د غیار وکړه صبر رانه نه کېږي لږ شان تلوار وکړه تل عمر خوشحال بی ډډا د غیار وکړه صبر رانه نه کېږي لږ شان تلوار وکړه خوله باندې که نه وایي سترګو کې قرار وکړه ډېره مننه خوله باندې که نه وایي سترګو کې قرار وکړه بیا که وفادار نه حکم د سنګسار وکړه بل شعر دی پکې چې بیا به سبا نه یمه نن ګورې دیدار وکړه بیا به سبا نه یمه نن ګورې دیدار وکړه وایم حمید حلیم رحم په ما خوار وکړه وایم حمید حلیم رحم په ما خوار وکړه
بیا که وفادار نوم حکم د سنگسار وکړه ما باندې د بار وکړه لږ شان انتظار وکړه بیا که وفادار نوم حکم د سنگسار وکړه. ډېره مننه د ټولو ملګرو. داسې ده چې زه خو بالکل زه حیران کړم نن حمیدالرحمن حلیم بالکل زه هغه ټالی ځان سره وزنګولو ډېر ښه ترنم یې وکړ ډېر ښه غزل یې یقینا واورو زمونږ کتونکو زمونږ مینوالو دا مینوال ټکې ما ته داسې ډېر ذات بل شان ښکاري زه چې ویم ځکه دا زما په خولې دا ټکي نه جوړېږي چې لکه زمونږ مینوال به ملا څوک وي دا زمونږ ټول وروڼه دي بس دا دونه چې مونږ له راځي که نه دا زه ډېره بخښنه غواړم چې دا ټکي زما په یو فورم باندې چې زه ناست یم دا زما خواله خو دا خلک یې بار پر یوټیوب او په یو ځای بل ځای اورو نو به د بدقسمتۍ نه راشي زمونږ کشران یې زمونږ وروڼه یې وخت چې د صبر پخې مونږ له په زخمونو یږدي ګمان حرام دی او قدغن را له په زړونو یږدي خدایه وس راکړې چې ارمان ته ملامته نه شم او عشق مې د زغم پول و بار د ازمیښتونو یږدي دا خو یو زوم چې غلام مې نه که نوم د مینې ګنې نو خدای کو که څوک پې په رواجونو یږدي او څومره سینګار کوي زما د ارمانونو د لاش څوک ورله خال څوک نکریزې په لاسونو یږدي داسې مې زړه د خپل انکار په هر یو ټکي سیزي لکه سکروټې چې په پاڼو د ګلونو یږدي یو دوه خو نه دي ستا د مینې د اسرې نه محروم ارشد به چا له لاسونه په سرونو یږدي راځم عظمت تراب صاحب ته چې هغوی را سره خپل کلام شریک کړي عظمت علي تراب صاحب. ډېره مننه بختوره میاشته مینوالو او ماشاءالله داسې د ادب خواږه ملګري او بیا پښتانه نو زه به یو څو شعرونه ووایم چې د هغې نه پس به بیا خپل کلام ووایم وایي نه به بل چېرته پیدا شي ستا په شان مخه نه به بل چېرته پیدا شي ستا په شان مخ نه به ستا په شان زیبا وي په جهان مخ او نه به بل صدیق عمر په جهان راشي نه به بل صدیق عمر په جهان راشي نه علی شیر خدا نه د عثمان مخه او کائنات یې په رڼا باندې روښان شو کائنات یې په رڼا باندې روښان شو چې پیدا شو د نبی آخر زمان مخه کائنات یې په رڼا باندې روښان شو چې پیدا شو د نبی آخر زمان مخ دا منم په الله ډېر مخونه ګران دي دا منم په الله ډېر مخونه ګران دي بل به نه وي ستا په شان په الله ګران مخ دا منم په الله ډېر مخونه ګران دي بل به نه وي ستا په شان په الله ګران مخ شفاعت په مې کوي دا مې ایمان دی شفاعت په مې کوي دا مې ایمان دی ما لیدلی دی په خوب کې د جانان مخ شفاعت به مې کوي دا مې ایمان دی ما لیدلی دی په خوب کې د جانان مخ او ستا د مخ په برکت دنیا پیدا شوه ستا د مخ په برکت دنیا پیدا شوه څومره ګران دی په الله ستا قدردان مخ او ستا د مخ په برکت دنیا پیدا شوه څومره ګران دی په الله ستا قدردان مخ نو جنتونه به په یو دیدن قربان کړي جنتونه به په یو دیدن قربان کړي که چا ولید د عظمته د سبحان مخ صلی الله علیه وسلم جل جلاله. ډېره مننه د غزل مطلب ده چې مات ګوډ غزل دی چې حالات کرکجن شي او ماحول د خودغرضۍ پیدا شي چې حالات کرکجن شي او ماحول د خودغرضۍ پیدا شي په داسې حال کې به خوند څه د زندګۍ پیدا شي
او مفهوم دی اور د جهنم په دغه لاسو حرام. مفهوم دی اور د جهنم په دغه لاسو حرام، د کم مزدور چې په لاسونو کې پولی پیدا شي. او مفهوم دی اور د جهنم په دغه لاسو حرام، د کم مزدور چې په لاسونو کې پولی پیدا شي. د لم یلد د لم یولد د فیصلو نه قربان، د لم یلد د لم یولد د فیصلو نه قربان. موسی پیدا کړي خو اول مجازي خدای پیدا شي. د لم یلد د لم یولد د فیصلو نه قربان. موسی پیدا کړي خو اول مجازي خدای پیدا شي. ستا د حایس سره تشبیه ورکړم خو ته تراشي. ستا د حایس سره تشبیه ورکړم خو ته تراشي، چې په اسمان د څوارلسمې شپې سپوږمۍ پیدا شي. ستا د حایس سره تشبیه ورکړم خو ته تراشي، چې په اسمان د څوارلسمې شپې سپوږمۍ پیدا شي. د وخت ماران چې مې د جون په چینارونو ګرځي، د وخت ماران چې مې د جون په چینارونو ګرځي. په دې هاخونو کې به څرنګه مرغۍ پیدا شي. د وخت ماران چې مې د جون په چینارونو ګرځي، په دې هاخونو کې به څرنګه مرغۍ پیدا شي. کونډه د خان د بیګارونو نه اوزګاره نه وي، کونډه د خان د بیګارونو نه اوزګاره نه وي. د یتیم زوی په جلا جلا جبې پیدا شي. کونډه د خان د بیګارونو نه اوزګاره نه وي، د یتیم زوی په جلا جلا جبې پیدا شي. مونږ چې د ښار په فوټپاتونو ګرځو څه غواړو خو مونږ چې د ښار په فوټپاتونو ګرځو څه غواړو خو، چې دوه روټۍ او د بیمارې مور ګولۍ پیدا شي. مونږ چې د ښار په فوټپاتونو ګرځو څه غواړو خو، چې دوه روټۍ او د بیمارې مور ګولۍ پیدا شي. عظمت څوک چې د مخلوق په در کې غواړي روزي، عظمت څوک چې د مخلوق په در کې غواړي روزي. د دې انسان به څه مزه د بندګۍ پیدا شي. عظمت څوک چې د مخلوق په در کې غواړي روزي، د دې انسان به څه مزه د بندګۍ پیدا شي. چې حالات کرکجن شي او ماحول د خودغرضۍ پیدا شي، په داسې حال کې به خوند څه د زندګۍ پیدا شي. نه ډېره مننه. ډېر خیال عظمت وایي. زه خو حیران یم چې تاسو له زه څنګه دا درکمه، د هغې نه مخکې غزل او بیا ورپسې. خو بس دا به ووایم چې یاره کله چې شیر وي نو هغه ځان په خلکو باندې مني، او بیا دومره زړه راښکونکي لفظونه چې په هغې کې هر انسان ته ځان ښکاري. الله دې راته ژوندی لري. عظمت زمونږ د زړه سر دی. راځم به په یو څو شعرونو یو داسې انسان له چې د هغه خیال، د هغه فکر، د هغه سوچ، د هغه ذهن دا ټول ترنم دی. چې مشغولتیا لی زما په شان مظلوم پیدا کو، چې مشغولتیا لی زما په شان مظلوم پیدا کو. څومره په لږ وخت کې ځان له څومره نوم پیدا کو. او پرون مو یو بل ثبوت ته محبت ورکو حمیده، پرون مو یو بل ثبوت ته محبت ورکو. ما د پتنګ لاش او هغې د شمې موم پیدا کو. پرون مو یو بل ثبوت ته محبت ورکو. ما د پتنګ لاش او هغې د شمې موم پیدا کو. ای د خودکش د قافلې سرداره لاس تیزاد، ای د خودکش د قافلې سرداره لاس تیزاد. د پښتونخوا هرې مور بیا یو ماشوم پیدا کو. ای د خودکش د قافلې سرداره لاس تیزاد. د پښتونخوا هرې مور بیا یو ماشوم پیدا کو. د خپل ارمان جنازه ستا د خپو په خاورو کوم. ځان له مې ځای د یاد په دشت کې د تیموم پیدا کو. د خپل ارمان جنازه ستا د خپو په خاورو کوم. ځان له مې ځای د یاد په دشت کې د تیموم پیدا کو. بیا به د نوم په خوله وانخلم خو بغیر له ځانه، که یو انسان د هم د مینې نه محروم پیدا کو.
بیا به دې نوم په خوله وانه خورم خو بغیر له ځانه که یو انسان د هم د مینې نه محروم پیدا کو او ورشد ستا په تخلص چې ډېر سوچ وکنو په خپل وجود کې د دې ټکي مفهوم پیدا کو راځم مجيب الرحمن مجيب لا چې هغې نه په ترنم باندې یاره مړه ته د خیر نه یو خبره زه کوم اکثر کم غزل فرمایش کوو نو هغه شاعر د آی غزل نه زړه ستړي لکه الټی ورولي او وایي چې ما دا په 500 ځایه ویلی دی او بس ته نور را باندې مه وایه خو زمونږ خوښي لکه صابر شاه صابر چې به کېناست حمید دوی ته پته ده او امین باچا لی دغه مرځي نو مونږ به ورته دا راته ووایه چې لاس رانه واغېسته جانان یوازې پاتې شومه نو هغه به وایي یاره نو مونږ ورته وایو چې نور دې څه لیکلي خیر دی هغه هم ووایه خو دا هم ووایه نو مجیب ته هم زه وایم چې لکه سر مې وایو او که هغه چیلول هغه ګیا والا وایي خو به هر حال د خپلې خوښې د موی خیر دی خو د بختیار لالا د که نه خو د دوم شته او مننه جی د ربیع الاول حوالې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې یو دوه درې شعره چې اوسیږي چې مې هغه ګلندام په مدینه کې اوسیږي چې مې هغه ګلندام په مدینه کې او خوشبو ده چې خورېږي ګام په ګام په مدینه کې اوسیږي چې مې هغه ګلندام په مدینه کې او خوشبو ده چې خورېږي ګام په ګام په مدینه کې او عرب دي که عجم دي چې روزي ته کله ورشي عرب دي که عجم دي چې روزي ته کله ورشي سرښکته ټیټې سترګې وي ماښام په مدینه کې عرب دي که عجم دي چې روزي ته کله ورشي سرښکته ټیټې سترګې وي ماښام په مدینه کې او د سترګو نه به نم نه ورېدله نازنینو د سترګو نه به نم نه ورېده د نازنینو بلال چې به اذان کو په بام په مدینه کې د سترګو نه به نم نه ورېده د نازنینو بلال چې به اذان کو په بام په مدینه کې او طائف کې که به هر څومره پڼې په وینو سرې شوې طائف کې که به هر څومره پڼې په وینو سرې شوې غوښتله به دعا وله نیکنام په مدینه کې طائف کې که به هر څومره پڼې په وینو سرې شوې غوښتله به دعا وله نیکنام په مدینه کې او څلور واړه یاران به پرې د مالو سره تیرو څلور واړه یاران به پرې د مالو سره تیرو خاموش په چپه خوله په احترام په مدینه کې څلور واړه یاران به پرې د مالو سره تیرو خاموش په چپه خوله په احترام په مدینه کې او مجیبه که دیدن د جانان غواړي درود وایه مجیبه که دیدن د جانان غواړي درود وایه او چې ودرېږي روضې ته په سلام په مدینه کې او دې پسې نه لګي دا خبره صحیح ده بالکل دې پسې نه لګي چې سترګو کې حیا د پیغلې سر باندې شال نه زغمي سترګو کې حیا د پیغلې سر باندې شال نه زغمي او ستاسو د ښار خلک خاصې مونږ کلیوال نه زغمي او کې بک دی خالونه ورله خدای په اننګو ترېنه کې به دی خالونه ورله خدای په اننګو ترېنه چا ویل چې هورې به تور رنګ د بلال نه زغمي کې بک دی خالونه ورله خدای په اننګو ترېنه چا ویل چې هورې به تور رنګ د بلال نه زغمي مومن جان له راځم اکثر مونږه د کیمرې مخې ته ډېر راولي او په خپله شاته وي مخې ته زمونږه ټول عمر هغه نه صحیح دی دغه کې ښکاري خو مونږ وایو چې یو غزل را سره شریک کړي بسم الله الرحمن الرحیم شهکار صاحب دا اول خان رسوا صاحب یو غزل دی غزل داسې دی چې هغه یو ځلې توپانونه بارانونه چې وو
هغه یو ځلې توپانونه بارانونه چې وو، سپینه برېښنا تورې ورځې تندرونه چې وو، یاد کړه هغه چې ماسوتن په قبله لاره تللو، یاد کړه هغه چې ماسوتن په قبله لاره تللو، زمونږ دواړه توره شپه کې منزلونه چې وو، او مینه هغه وي چې باور پکې د دواړو وشي، مینه هغه وي چې باور پکې د دواړو وشي، څنګه بې کچه تنهایي بې ویرې زړونه چې وو، او خره یاري چې سر ته ورسي خوندونه کوي، خره یاري چې سر ته ورسي خوندونه کوي، لکه زمونږ د یو بل سره لوزونه چې وو، او چې غونډه شپه مې در سرې په خوا کې تېره کړله، چې غونډه شپه مې در سرې په خوا کې تېره کړله، ختم د سیل مې د پخپله کړل شکونه چې وو، او کله باران کله سیلې کله ګلزار به وشو، کله باران کله سیلې کله ګلزار به وشو، کله رڼا کله تیاره بشوه بادونه چې وو، او د اول خان سره یو ځای چې د چکر وهلو، د اول خان سره یو ځای چې د چکر وهلو، وایه خوشحاله که خفه وي قیامتونه چې وو. واه واه ښکار د اول خان سره یو ځای چې د چکر وهلو، وایه خوشحاله که خفه وي قیامتونه چې وو، هغه یو ځلې توپانونه بارانونه چې وو، سپینه برېښنا تورې ورځې تندرونه چې وو. کمنټونه مجیب سره بس دا شامل کړي شهکار صاحب دا نشو کېږي انشاءالله راوړو نو دغه به لکه چې ملګري دا کمنټسونه کوي نو کم از کم چې حمید جانا زمونږ د کلي د ماښام ښایست یو په دوه کو، زمونږ د کلي د ماښام ښایست یو په دوه کته چې راوخته په بام، ښایست یو په دوه کو د زړه بدلې خو په سترګو باندې نه اخلي څوک، د زړه بدلې خو په سترګو باندې نه اخلي څوک، نه پوهېدی د انتقام ښایست یو په دوه کو، او پرون ګودر کې بلها پیغلستان زولې وې خو، پرون ګودر کې بلها پیغلستان زولې وې خو، یو ته چې راغلی نو تمام ښایست یو په دوه کو، او ته خپل اظهار له هسې نوم د بدنامۍ ورکوې، زما په خیال خو د الزام ښایست یو په دوه کو، او بیا د ناپامه په انګڼ کې ستوماني وویسته، بیا د ناپامه په انګڼ کې ستوماني وویسته، د خپل وجود د هر اندام ښایست یو په دوه کو، او ارشده دومره د اخره کې ارشده دومره د اخره کې ستایلې د یار، د هر غزل په د انجام ښایست دی یو په دوه کو. د مجیب نه به ترنم اورو خو ما امین باچا ته د یو دغه فرمایش کړی د رسوا صاحب یو نظم دی یو یقینا چې هغه تاسو اورئ نو هغه به تاسو نن ځان سره 40 کاله وروستو بوځي. دا څه وایې هغه دې کې نشته. او حمید جان دې ځان وروړو تیاری او داسې ده چې مومن به راسره یو غزل د بابا داسې شریک کړي د دغه نه کتاب نه، یا که د هغوی سره اکثر انتخاب په موبایل کې وي شهکار صاحب مونږ سره شعیب خان دی وی چې د حجرې ټولو ملګرو ته سلامونه، او حمید صاحب ته خپل سلام، محمد شعیب خان فرام کوات، سریر منصور مونږ سره دی او وی چې مننه وروره مونږ سره ملګری دی پیډای تورنګزی وای حمید خلیم وا ډیره لا خوله باندې که نه وای سترګو کې اقرار وکړه وا
وی مولانا شهزاد همدرد وایو چې ملګرو درتلم خو اچانک اسپتال ته راغلم نو الله دې خیر وکړي الله دې تاسو له صبر درکړي الله دې صحت درکړي عرب جان تورنګزی و چې زبردست پروګرام دی او فواد الحق مونږ سره دی وی چې پروګرام ډیر ښکلی روان دی ماشاءالله الله تل ژوندي لره راته عزتمند شي حلیم جان مونږ سره دی چې حلیم یم د سعودي عرب نه سلام می قبول کړی وعلیکم السلام او دغه شانته مونږ سره شاداب دی وی چې زبردست ډیر د عبرت نه ډکه شاعري ده کړې ده الله دې وکړي چې هغه لای هم ووري ښه زبردست ښه مونږ سره بیا وی تلاوت محبت دی او ګوري د مونږ یو غزل هم شیر کړی دی خو دا بیا انشاءالله دغه کوو زه چې ستاسو علمي او ادبي مقام ته ګورم نو ډېرې مودې نه مې بس دکې دا خیال راځي چې ستاسو ته خواست وکړم چې خامخا په سیرت حضور صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې خبرې وکړي نو بالکل دا خبر صحیح ده بالکل څنګه چې مجیب صاحب وویل چې یاره په شروع کې چې هغه ملګرو ته دې پته وي چې یاره زمونږ غټ پروګرامونو ته تیار وي خو اصل کې ګرمي ده بیا چې کم مېلمانه راځي د ډېرو لرو نه بیا هغوی ته تکلیف وي ګینې دلته څه مسله نشته انشاءالله بس ډېر ژر به انشاءالله لوی پروګرامونه شروع کوو دغه شانتې مونږ سره ادبي کاروان دی پروګرام ګوري او شاداب مونږ سره چې ډېر زبردست الله دې علم او عمر او صحت کې ډېر خیر او برکت واچوه وی جزاک الله ماشاءالله مونږ سره بریال یوسفزی دی که صورت د محمد نه پیدا کړی به خو دې نه وي د دنیا زبردست او بیا ادبي کاروان وي چې ډېر الله ژوندي راته اوسئ شهکار صاحب به دا کمنټونو انشاءالله بالکل بالکل او دا خبر صحیح ده جی شهکار صاحب غزل دی یو د ادب مارغه مې والوته په پرو د ادب مارغه مې والوته په پرو چې ملګري مې بڼې شوې د وزرو د ادب مارغه مې والوته په پرو چې ملګري مې بڼې شوې د وزرو ډېر کلونه د ارمان په څانګه ناست وم هسې سپک به ښکارېدم په کم نظرو ډېر کلونه د ارمان په څانګه ناست وم هسې سپک به ښکارېدم په کم نظرو یو ظالم را باندې ډېرې لوبې وکړې یو ظالم را باندې ډېرې لوبې وکړې کوږ لرګي ګرځي په لمسه د بهرو یو ظالم را باندې ډېرې لوبې وکړې کوږ لرګي ګرځي په لمسه د بهرو او نن پرون مې غیرتي رونه پیدا شو نن پرون مې غیرتي رونه پیدا شو اوس مې ډله پره جوړه شوه د نرو نن پرون مې غیرتي رونه پیدا شو اوس مې ډله پره جوړه شوه د نرو دا منم د بازو سترګو بازغې یم خو په درون یم د کلي په اکثرو دا منم د بازو سترګو بازغې یم خو بدرون یم د دې کلي په اکثرو او د دې رونو پښتنو د سترګو زار شم چې پورته کړم په واړه لرو برو او د خپل کلي تورنګزوالو مینې لوی کړم د خپل کلي تورنګزوالو مینې لوی کړم د رسوا د سلامونه وي په خرو ډېر زبردست ډېر ښه شهکار صاحب دا وایي امین باچا نه پوهېږم چې دا انتخاب دې د تېرو څلورو شپږو ورځو نه کړی و او که دا دې داسې په یاره څه داسې زبردست او دونه بهترین غزل او دونه بهترین دونه زبردست لفظونه دونه ښکلي ښکلي شعرونه چې یقینا هر یو شعر وي چې یاره ما بیا ووایه ما بیا ووایه ما بیا ووایه
صابر یو غزل دی چې څوک مې د جام ملګري څوک مې د غزل ملګري زما په دې ښار کې بلها دي د محفل ملګري او د چا خپې ماتې وې د چا منزل ته ملا ماته وه ما به تر څو پورې په ځان پسې راښکل ملګري او د رومبۍ مصرا نه یېرېږي خو اخري داسې ده چې ستا د محفل نه چې یو لاړ شي راشي سل ملګري نو د اول خان رسوا ادبي تحریک دا کم غزل چې مومن باچه ووې دغه زما په خیال ده چې د دې خلاصه ده حباسین صاحب د الله ژوندي لري ډېر قابل او ډېر نقاد او ډېر پوه انسان دی هغه وایي چې تحریکونه ځان ته پخپله خلک راغونډوي او بیا د تورنګزو خوره یو دومره غیرتي خوره ده یو دونه پښتنه خوره ده چې دا واحد کلی دی څنګه چې موږ د 15 کالو نه ګورو چې دې کې واحد همدغه یو ټولنه وه بیا تنظیم شو بیا تحریک شو او انشاءالله چې د دې نه په مخکې څه کېږي دا به هم تاسو ته وخت په وخت سره پته لګي الله دې راته ښه د وباد لري راځو به ډېر ګران رورله د ترنم دپاره 2 ترنمیان دي نن موږ سره د خپل حجره پروګرام شته یو په وخت موږ سره اوس راته وایي ته په څه خبره ښې مانه اوس راته وایي ته په څه خبره ښې مانه چا چې زده کړې د بلخا ټکو معنی مانه اوس راته وایي ته په څه خبره ښې مانه چا چې زده کړې د بلخا ټکو معنی مانه ښه ورته پته ده چې مینه زه ایمان ګڼمه بیا هم تپوس کوي زما د عقیدې مانه ښه ورته پته ده چې مینه زه ایمان ګڼمه بیا هم تپوس کوي زما د عقیدې مانه او ته چې راځې لکه چې ځان سره سپرلی راولې خو د خزان په شان دوړېږمه چې زه یې مانه ته چې راځې لکه چې ځان سره سپرلی راولې خو د خزان په شان دوړېږمه چې زه یې مانه او زموږ د دواړو سترګې دومره تکې شوې وې چې ما د هغې نه نویستلې او هغې مانه زموږ د دواړو سترګې دومره تکې شوې وې چې ما د هغې نه نویستلې او هغې مانه مخکې یو وخت و یارېدم د حادثو نه به زه اوس داسې وخت چې یریږي حادثې مانه مخکې یو وخت و یریدم د حادثو نه به زه اوس داسې وخت چې یریږي حادثې مانه او تقدیر بدل کړمه ګنې نو هغه زوړ ارشد یم نه بدل شوی یم نه هیرې دي وعدې مانه مجیب الرحمن مجیب او ترنم سره به راځي چې د هغوی نه کلام وورو لکه غوټۍ چې تېروي تل پازغو کې ژوندون لکه غوټۍ چې تېروي تل پازغو کې ژوندون داسې مې تېر کړو ستا د حسن په لمبو کې ژوندون داسې مې تېر کړو ستا د حسن په لمبو کې ژوندون هر څه چې کېږي نور خپله خودداري پالما هر څه چې کېږي نور خپله خودداري پالما نور مې جانان ته ایښودې نشم خپو کې ژوندون نور مې جانان ته ایښودې نشم خپو کې ژوندون داسې مې تېر کړو ستا د حسن په لمبو کې ژوندون داسې کېدی نشي چې غواړې ای نادان زړګیا داسې کېدی نشي چې غواړې ای نادان زړګیا د زلفو ټال د نرمو لیچو په زانګو کې ژوندون د زلفو ټال د نرمو لیچو په زانګو کې ژوندون داسې مې تېر کړو ستا د حسن په لمبو کې ژوندون داسې مې تېره کړه ځواني
د بیوسې غېږه کې داسې مې تېره کړه ځواني د بیوسې غېږه کې لکه تېرېږي چې د اوښکو په لیمو کې ژوندون لکه تېرېږي چې د اوښکو په لیمو کې ژوندون داسې مې تېر کړو ستا د حسن په لمبو کې ژوندون زه څه خبرو ما چې مینه د ازمېښت نامه ده زه څه خبرو ما چې مینه د ازمېښت نامه ده کاش چې وې ته لکه ماشوم للو للو کې ژوندون کاش چې وې ته لکه ماشوم للو للو کې ژوندون داسې مې تېر کړو ستا د حسن په لمبو کې ژوندون غواړي چې تل ستا یو روښانه سباون لا دعا غواړي چې تل ستا یو روښانه سباون لا دعا څه ما تېر کړو په ژړا او په سلګو کې ژوندون څه ما تېر کړو په ژړا او په سلګو کې ژوندون داسې مې تېر کړو ستا د حسن په لمبو کې ژوندون اوس خو بخا مخه اږدي مسافرۍ ته غاړه اوس خو بخا مخه اږدي مسافرۍ ته غاړه مجھے ګران شو بې دیاره تورنګزو کې ژوندون مجھے ګران شو بې دیاره تورنګزو کې ژوندون داسې مې هلکه منصور صاحب حمید خدیم ووي دا وي تاسو دارې اوس خو به خامخا اږدي مسافرۍ ته غاړه اوس خو به خامخا اږدي مسافرۍ ته غاړه سری را ګران شو بې د یاره تورنګزو کې ژوندون او مجيبه ګران شو بې د یاره تورنګزو کې ژوندون داسې مې تېر کو ستا د حسن په لمبو کې ژوندون ډېر خیار مجیبه هر شعر انتخاب او بیا چې دغه لفظونو له د ترنم ژبه ورکړي شي نو یقینا چې همدغه غزل ته جوړ شي لکه کوم چې تاسو د مجیب نه دا خو زه را روان یم او زه لا تللی نه یم دا وختي ما دغه چې غزل وی حمیدو نو هغه د ری قافیه وه نو بیا ابرار پسې ما یو شعر هم جوړ کړ چې لکه زه دله را روان یم او دا خو سوال نه پیدا کېږي زما یو شعر دی زما یو شعر دی چې ارشد به نن د سترګو تنده خامخا ماتوي او دا خو کیدی نه شي چې یو جانان اونې ویني نو دا خو کیدی نه شي چې لکه تاسو مونږ سره شریک نه کوي به هر حال اوس مړاوې شوې د حسن د شباب غوټۍ ده اوس مړاوې شوې د حسن د شباب غوټۍ ده هغه چې خلکو به وې سمه د غلاب غوټۍ ده او زه لا لګیا یم د خپو نه میزغې وباسم هغې تر اوسه لا یې ښودې په کتاب غوټۍ ده د ځان په هکله د تپوس زمانه سوچ مه کوه ته که سوال هر څنګه کوې زما جواب غوټۍ ده د ځان په هکله د تپوس زمانه سوچ مه کوه ته که سوال هر څنګه کوې زما جواب غوټۍ ده د ځنې حال د بیګا داسې ښکارېدو خکو کې ما وې که منځ کې ټوکېدلې د دریاب غوټۍ ده او خدای خبر بیا د چا اظهار چا نه اوبو وړی دی خدای خبر چا نه لا خو شوې په سیلاب غوټۍ ده سپرلی شو زلفو له به څه غواړې د خپل ارشد نه ستا خوښه خپله خو زما خو انتخاب غوټۍ ده راځو به عظمت تراب ورورله چې هغوی را سره خپل کلام شریک کړي عظمت تراب ورور د دوی د اخري غزل نه خوند واخلو مننه
غزل مطلب ده چې انسان ته د انسان وجل واشي چې انسان ته د انسان وجل واشي دا لا څنګه نظریه ده چې پیدا شي او چې د ګرمو شګو تویې وجود داغ کړي چې د ګرمو شګو تویې وجود داغ کړي د احد په نشه مست شي لا ګویا شي چې د ګرمو شګو تویې وجود داغ کړي د احد په نشه مست شي لا ګویا شي زه د دور د فرعون نه نه یریږم زه د دور د فرعون نه نه یریږم په هر دور کې فرعون نه پس موسی شي او پښتانه یو مونږ له هله ارمان راشي پښتانه یو مونږ له هله ارمان راشي چې د مرګ په خوب وده شي څوک پناه شي او پښتانه یو مونږ له هله ارمان راشي چې د مرګ په خوب وده شي څوک پناه شي په دنیا کې خو بلها موزنان دي په دنیا کې خو بلها موزنان دي داسې شته چې په اذان یې شپه سبا شي او په دنیا کې خو بلها موزنان دي داسې شته چې په اذان یې شپه سبا شي د میرې د مور دعا باندې مې شک دی د میرې د مور دعا باندې مې شک دی په الټه لاسو به زوی ته څه دعا شي او د میرې د مور دعا باندې مې شک دی په الټه لاسو به زوی ته څه دعا شي د کوثر د جام په تمه یم عظمته د کوثر د جام په تمه یو عظمته د یار مینه که ژوندون د کربلا شي د کوثر د جام په تمه یو عظمته د یار مینه که ژوندون د کربلا شي چې انسان ته د انسان وجل واشي دا لا څنګه نظریه ده چې پیدا شي مننه ډېره هر یو شعر نه چې هر یو زما د اندازې مطابق هر مصره انتخاب هر یو ټکی انتخاب او بس زه اکثر حمید سره لګیم په دوی باندې چېره د تراب په شان ملګري دی الله زمونږ زیات کي دا مونږ له خدای پاک یو نوې ملغلره راکړې ده او ما خو تاسو ته وویل چې لکه صابره خبره ستا د محفل نه که یو لاړ شي راشي سل ملګري خدای دې دغسې پښتانه ملګري دغسې د ننګ ملګري زمونږ زیات کي ځکه چې که زه ده ووایم که عظمت سبا چې ته یو سیند په غاړه کیني او څوک ته غزل ریکارډ کړي نو هغه په کروڑونو خلکو به هغه وګوري او هغه به کروڑونو خلکو ته ورسي خو زمونږ د محفل ښکلا چې ده زمونږ د محفل رنګیني چې ده هغه په عظمت باندې جوړیږي دی زمونږ محتاج نه دی مونږ د محتاج یو چې زمونږ پښتون رور دی زمونږ د تورمزو د خاورې دی زمونږ د حاجي صاحب تورنګزی د خاورې دی زمونږ ننګ دی زمونږ ویاړ دی الله دې راته ژوندی لري او الله دې د هر غمه سره د ټولو ملګرو زمونږ په امان ساتي د خپل ملګري اخري ترنم نه به په دې شعرونو راځمه چې د رواجونو په زنځیر مې محبت نه تړو د رواجونو په زنځیر مې محبت نه تړو د خپل ارمان په جنازې پسې مې نیت نه تړو او تاله مې هم تاله ترغه کړله ځواني ځان سره ځکه خبرو ما به شرط په خپل قسمت نه تړو ما به هغې سره نسبت د زمانې نه کو په یو انسان پسې مې ټول انسانیت نه تړو ستا د ظلمونو سره دومره بلد شوی وم چې ما به خپل زخم هم په وخت ضرورت نه تړو ستا د ظلمونو سره دومره بلد شوی وم چې ما به خپل زخم هم په وخت ضرورت نه تړو ستا په ماشومه خوله د ډېرو تسلو باوجود خدای خبر ولې مې امید ستا په صحبت نه تړو ستا د ماشومې خوله په خوله د ډېرو تسلو باوجود خدای خبر ولې مې امید ستا په صحبت نه تړو په ځنکدن کې مې هم خپله خودداري پالله ستا په ځنکدن کې مې هم خپله خودداري پالله ستا په پلو پسې مې هم خپل وصیت نه تړو او ورشه ده هغې چا د پاره غاړه مه درنوه چا چې په غاړه ستا د مینې علامت نه تړو حمیدالرحمن حلیم زمونږ د دې محفل اخرنی ملګری
خدای دې وکړي چې دا محفلونه بیا همدغسې وي انشاءالله موسم ورو ورو ښه کېږي بیا به تاسو هم د دې نه زیات د دې پروګرام په تمه یې نن هم ډېر ښکلی رسپانس راغی ډېرو زیاتو ملګرو مونږ وکتو او دا یو اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک دی د دې مثال د دکان نه دی د دې مثال د هغې سټوډیو دی چې هغه تقریبا د 200 نه بره ملکونو کې خلک ګوري خلکو ته رسي خلک یې ستایي خلکو وپېژنده خلکو ومنه او دغه عزت الله مونږ له راکړی دی او بیا د اول خان رسوا صاحب د برکته مونږ ته را رسېدلی دی حمیدالرحمن حلیم صاحب ډیره مننه او مننه کومه د شعیب مامې او زموږ پروګرام هم ګوري سلام هم را لېږلی وعلیکم سلام خو دا خبره ده چې د عظمت په غزل پسې بیا مړه خو زه یو څو شعرونه وایم او په دې دغه کې یو کس راځي نو مې نه اخلم هغه ته یې ډالۍ کوم په دې واچنګ کې راځي چې د چا دپاره چې مې ځان باندې زیاتې کړې دي نن هم هغوی رانه انکار مې د رشتې کړی دی د چا دپاره چې مې ځان باندې زیاتې کړی دی نن هم هغوی رانه انکار مې د رشتې کړی دی مجیبه په قام مین او په وحدت مین چې مړ شي سړی په قام مین او په وحدت مین چې مړ شي سړی څوک په پیدا نه کړې افسوس چې ورپسې کړی دی څوک په پیدا نه کړې افسوس چې ورپسې کړی دی نن هم هغې رانه انکار مې د رشتې کړی دی چې پرون اسمان ټینګ کړی او په دواړه لاسه چې پرون اسمان ټینګ کړی او په دواړه لاسه نن د هغې کسې اعلان د جنازې کړی دی ډېره مننه چې پرون اسمان ټینګ کړی او په دواړه لاسه چې پرون اسمان ټینګ کړی او په دواړه لاسه نن د هغې کسې اعلان د جنازې کړی دی نن هم هغې رانه انکار مې د رشتې کړی دی شعر دی جي چې تک خوبونو له پیدا کړه در خم بستره تک خوبونو له پیدا کړه در خم بستره ما هم په زړه کې قصد عمر شوګیرې کړی دی ما هم په زړه کې قصد عمر شوګیرې کړی دی نن هم هغې رانه انکار مې د رشتې کړی دی ننګ چې په چا به مې کوم مدام د خپلې مینې ننګ چې په چا به مې کوم مدام د خپلې مینې نن چې په چا به مې کوم مدام د خپلې مینې هم هغې خلکو مې ګریوان ریخي ریخي کړی دی ډېره مننه هم هغې خلکو مې ګریوان ریخي ریخي کړی دی نن هم هغې رانه انکار مې د رشتې کړی دی هغه ویل چې به یې خر خلط کې ستا به یمه هغه ویل چې به یې خر خلط کې ستا به یمه نن رانه رستو شو خلاف یې د وعدې کړی دی ډېره مننه نن رانه رستو شو خلاف یې د وعدې کړی دی نن هم هغې رانه انکار مې د رشتې کړی دی ډېره مننه اخري شعر دی شاهکار صاحب چې
د خپل مطلبي دي خمیده مخامخ بازی دي د خپل مطلبي دي خمیده مخامخ بازی دي د خلکو بیا کله ارمان پچا پسې کړی دی د خپل مطلبي دي خمیده مخامخ بازی دي. ډېره مننه یار. د خپل مطلبي دي خمیده مخامخ بازی دي د خلکو بیا کله ارمان پچا پسې کړی دی. نن خو هغې رانه انکار مې د رشتې کړی دی د چا دپاره چې مې ځان باندې زیاتې کړی دی. نن خو هغې رانه انکار مې د رشتې کړی دی. ډېره مننه ټولو ملګرو. نن هم هغې رانه انکار مې د رشتې کړی دی. حمید جانه پته نشته کوم طرف ته دې بوتلو، خو نن د یقینا چې حد وکړه یار. په ړومبي غزل هم په دویم غزل هم او زموږ ټولو ملګرو که مجیب دی هغه هم نن د خپل هغه خبره چې د هنر غمي وشیندل. وارث خان وارث رانه ډېر لرې ناست دی، زمونږ د پروګرام دیدن کوي لګیا دی. مومن جان او ابرار بل کټ کې ناست دي، کمال بل کټ کې ملاست دی. دا نه چې زمونږ ملګري تاسو ته مخامخ کاري ټوله حجره ډکه ده او دلته مونږ سره ناست دي. دې ټولو ملګرو ته یو څو شعرونه ډالۍ کوم او بیا د امین باچا نه به اخري غزل اورم. زه خو دا نه ویم چې یاران دي د مارانو په شان. د ابرار دا غزل ډېر خوښ و نو ما ځکه دا شروع کړه چې زه خو دا نه ویم چې یاران دي د مارانو په شان. ماران دوه جبې دي زمونږ د یارانو په شان. زه خو دا نه ویم چې یاران دي د مارانو په شان. ماران دوه جبې دي زمونږ د یارانو په شان. او ته چاته چې مونږ د ګرځېدلو طریقه وښوده، چاته چې مونږ د ګرځېدلو طریقه وښوده هغوی اوس مونږ ته ښایي لار د هوښیارانو په شان. چاته چې مونږ د ګرځېدلو طریقه وښوده هغوی اوس مونږ ته ښایي لار د هوښیارانو په شان. او ابراره دا یو شعر دې ډالۍ وي تا ته چې ما د خپل زړه رازونه ستا په وړاندې څه وویل، ما د خپل زړه رازونه ستا په وړاندې څه وویل، تا په ما ټول کلی خبر که د ډمانو په شان. ما د خپل زړه رازونه ستا په وړاندې څه وویل، تا په ما ټول کلی خبر که د ډمانو په شان. او د خپلې ژبې اوړې تل د ابوجهل په رنګ، خپلې ژبې اوړې تل د ابوجهل په رنګ، ته هم په خوی د هغې منافقانو په شان. او د یو سړي تللو بیخي خاموشه کړی یم، اسماره عمر مې تېرېږي د ګونګیانو په شان. د اسمار رور په دغې شعرونو د دې پروګرام اخري غزل د راځم امین باچا تورنګزی ده چې هغوی راسره شاهکار صاحب یو دوه شعر دي. بیا پرون په مازیګر کې لاړم راغلم، اور مې بل و په ځیګر کې لاړم راغلم. او یو شیبه لکه پردې چنې ته ناست وم، یو شیبه لکه پردې چنې ته ناست وم، هېڅ یې نه راتلم نظر کې لاړم راغلم. یو شیبه لکه پردې چنې ته ناست وم، هېڅ یې نه راتلم نظر کې لاړم راغلم. نور یاران یې نوې نوې را چاپېرو، نن وفا نه وه دلبر کې لاړم راغلم. او نور به څه د دې د پاسه ورله ورشم، مینه ختمه شوله نر کې لاړم راغلم. نور به څه د دې د پاسه ورله ورشم، مینه ختمه شوله نر کې لاړم راغلم. او چې به مولا مې په بې خونده یار تړله، چې به ملا مې په بې خونده یار تړله، زر معلوم شولو په در کې لاړم راغلم. او داسې ښکاري چې باقي به توبهګار شم، داسې ښکاري چې باقي به توبهګار شم، سم د تا وه په محشر کې لاړم راغلم.
او د رسوا د زړګي تمه اوښکو یوړه د رسوا د زړګي تمه اوښکو یوړه چې د زړه تازه پرهر کې لاړم راغلم. بل یو غزل دی: حسن کی کمی و جانان نه ساتي، ځکه په اوربل کې ګلان نه ساتي. یو خوا یې تیلې د هجر ووخه، بل خوا ته خبر تر نزان نه ساتي. هسې یې لمبه لوګي ایرې کړمه، سم لکه کافر د ایمان نه ساتي. او څنګه یې د مینې توبهګار شمه، هېڅوک د دې داسې ګمان نه ساتي. او څو پورې به په تمه به ولاړ یمه، خیال لکه ماشوم د زبان نه ساتي. او مینه به مې زړه کې همیشه اوسي، ښه تر و تازه د خزان نه ساتي. او مه وایه ناصحه بس کړه مه وایه، مه وایه ناصحه بس کړه مه وایه، او نوره دې پروا اول خان نه ساتي. ډېر زبردست امین بچه، الله دې راته ښاد او آباد ساته. له مخه پیدا شوې د دنیا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم، له مخه پیدا شوې د دنیا د محمد، نامه د کائناتو د ښکلا د محمد. د دې نه خوش قسمته کېدی نشي بل انسان، نصیب کې شفاعت چې وي د چا د محمد. الله ورکړې د څه لویه مرتبه، منله به کفارو هم سها د محمد. د هغې ګورې ونې دغې سوري ته سلام، خورېږي چې لپاره په بیدیا د محمد. کمې ونې سوري د لاندې چې حضور صلی الله علیه وسلم هغې ته اشاره ده. د هغې ګورې ونې دغې سوري ته سلام، خورېږي چې لپاره په بیدیا د محمد. د کفر په تیارو کې شوه په هر طرف خورا، کوله نوراني مخ په رڼا د محمد. او شهکار درته زما ربه مدام کوي دا سوال، روان کړې ته په لاره باندې ما د محمد صلی الله علیه وسلم. ملګرو د چا دي ښه کومو ملګرو چې مونږ په خاموشۍ واورېدو، چا چې کمنټس وکړل، چا چې ټول ملګري زمونږ څومره ملګري چې دي، زمونږ ساګر جان، زمونږ سید جان ملګری، نن زما په خیال چې زمونږ دا سید جان دی را سره، ښه بلکل ګلزار خان دی را سره. او ګلزار ستړی مشي، الله دې را سره نن خو ماما ښه وکړو، الله دې راته ښاد او آباد لري، ژوندی دې راته اوسي. څونه ملګري چې دي الله دې خوشحاله لري. ډېره بزرګه میاشت ده، ډېره ښکلې ورځ وه نن تېره شوه، الله دې بیا داسې ورځې زمونږ په ژوند کې راولي. څومره مسلمانان چې دي چېرته چې بیماران دي الله دې شفا ورکړي، څومره مردګان چې دي یو ځل بیا د بختیار لالا، د چاچي، د مجاهد اکبر خیران صاحب، د مور بیبي، د دې سره چې څونه مسلمانان وفات شوي دي الله دې هغوی له جنتونه نصیب کړي. او الله دې په خصوصي توګه باندې آینده دپاره مونږ د سیلابونو د زلزلو نه دا پښتانه وساتي، مسلمانان دې وساتي. د را روان اتوار د شپې پورې څومره کتونکي چې دي د هغوی نه اجازت اخلم د حسین احمد صادق صاحب په دې شعر باندې چې ستا د وصال ستا د بیلتون جدا جدا خوندونه، تا له راغلی ښه یم ستا د خوا نه تللی ښه یم. د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد.